که یو څوک خپله خور لور یو چاته ورکوي نو په هغه دوران کې کوم داسې کوالټیز یا کوم داسې اخلاقیات په هلک کې کتل پکار وي چې بیا وروسته د جینۍ کورنۍ چې د هغه د مشکلاتو د ټینشنونو یا د دردونو فکرونو ښکار نشي. ویډیو تر اخره وګورئ، ډېر ضروري معلومات په تاسو ته راټول کړي دي چې تاسو د دې ویډیو نه زده کړه وکړئ او ستاسو په ژوند کې اساني راشي. د ټولو نه لومړۍ خبره ده، یو څوک چې غواړي هغه د خپلې لور خور رشته یو چاته ورکړي نو د هغه هلک په اخلاقیاتو باندې د نظر وساتي، یعنې هغه چا سره کینی پاسي، چا سره یې ناسته پاسته ده او د هغه بیکګراوند څنګه دی یا هغه مونځ اودس کوي نه کوي، په دې هر څه باندې نظر وساتي. که چېرته د هغه ملګري نشیان وي یا فراډیان وي یا دوکهباز وي نو ښکاره خبره ده چې دا هلک بیا هم همدغسې دوکهباز فراډي وي. که یو هلک دغسې نشیانو چرسیانو خلکو سره ناسته کوي نو ظاهره خبره ده چې هغه به په مونځ اودس کې هم لټ وي. خو که د یو هلک یاران دوستان ملګري نیکعمله او ښه خلک وي نو هغه هلک به بیا هم ښه وي. دویم دا چې ځینې خلک چې دي هغوی دې ته فکر نه کوي چې هلک روزګار کوي یا نه کوي. روزګار کول چې دی دا ډېر زیات ضروري خبره ده او دا پکې یو شرط دی، ځکه چې د واده نه پس بیا داسې مشکلات مخې ته راځي چې په هلک باندې بیا هر څه بوج وي، کار روزګار ورته هم نه میلاویږي، هغه بیا شوکې غلاګانې ډاکې هم شروع کوي او د پردو کورونو د غر کولو سوچ او فکر کوي. نو په دغه هر څه نه وړاندې پکار ده چې څوک هم خور لور ورکوي اول د هلک د کار روزګار د کاروبار معلومات وکړي. که هغه کار روزګار کوي نو ښه خبره ده چې بیا د هغه واده وکړی شي. ځینې خلک داسې فکر کوي یا داسې خبره کوي چې واده وکړی شي نو واده سره رزق راځي او کاروبار به هم د هلک روان شي. نو دا خبره هم تر یو حده ټیک ده، خو د کار روزګار فکر کول چې دی دا ډېر زیات ضروري خبره ده او د دې باره کې ځکه چې یو انسان بې روزګاره او لوفر عادت شي نو هغه به بیا ټول عمر همدغسې بې روزګاره او لوفر ګرځي، په فراډ او دوکه به د یو بل نه پیسې وهي.